یو ځل جناب سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک بے شهیدم شو. د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه دغه غلامو ابو لولو پیروز نامه وا، هغه سحر جمع کې په تورې باندې او په خنجر باندې والو. جناب سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مشوروں کا وہ حالات دا سیدی چی حضرت تا تکلیف تا امیر المؤمنین تا خطرہ دا. جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا پیری انتظاموں کو چمنگ با دا حضرت سوکائی کو. جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین و بسوکیانی کولی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دے اغوی سوکی بیم کولا. لیکن کلچ دا آیت مبارک نازل شو واللہ یعصمک من الناس، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو فرمائل بس اللہ پاک جل جلالہ ذمواری واغستا. لیکن جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پبارکی جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مشوروں کا وہ امیر المؤمنین تشدید خطرہ دا او سوکی پکار دا. دو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین روتل او پیرور کوي سوکیداری کوي پدې کې جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چې امیر المؤمنینو اگر اوتو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین توئی ویسا کوئی رونه دې توکل ته ګورخه ویسا ته ولاړی وی حضرت ستاسو څوکیداری ته ولاړیو ستاسو ته خطر ده. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته و خبره کوي ورته ما د ځمکې والا نه ساتئ کو د اسمان والا نه مې ساتئ، د چا نه مې بچ کوئ، د ځمکې د مخلوق نه مې بچ کوئ او کو د اسمان والاو نه الله جل جلالہ. ځکه حدیث مبارک کې رضی او ذل یا وجاریہ جنئی وا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک و تو فرمائل این اللہ پاک جل شانہ چرت دا اغیوی قالت فی السماء وی اللہ پاک جل جلالہ پا اسمان کی دا. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائل فإنها مؤمنتن دا مومنہ دا وی دا جاریہ دا اللہ پاک جل جلالہ دا بلا مسئلہ دا. لیکن علو دا اللہ پاک جل جلالہ علی شان اللہ جل شانہ دا. نو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطاو فرمائل ویما دا ځمکې دا مخلوق نه بچ کوئی او کو دا اسمان والاو نا اسمان والاو کی مخلوق هم شتا پرشتے شتا کنا اور رب العالمین جل جلالہ وتیاد کو دیغن میں بچ کوئی وی کو اللہ جل شانہ وی ناغنه خو مونږ بچ کېدی نشو مرګ نه څوک تښتېدی شي. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ پاک جل جلالہ فرمائی کو چرته په لوړو بالخانو کې ولې نه وای لوړو بالخانو کیم کېنئ خو بیا مو به هم دا مرګ را لاندې کوي. که په بالخانو باندې وی د بادشاهانو به ځان له لوی لوی بنګلې جوړې کړي وي او نه به شو مړېدلی، خو لیکن اللہ پاک جل جلالہ فرمائی اینما تکونو یدرککم الموت کم دے کی چوئی تاسو به دا مرګ را لاندې کوي ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگر که په لوړو بالخانو کې ولې نه وای. نو جناب سیدنا
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دومره لوی متوکلو وی کو چرې تاسو وایئ چې ما د ځمکې والا نه بچ کوي نو د ځمکې والا خو تر هغې پورې کار نشي کوی چې تر څو پورې الله جل شانه فیصله نه وي کړي زموږ تبلیغ والا وایي که نه زموږ تبلیغ والا دا وایي ښه چې انسان د الله پاک جل جلاله د ارادې نه بغیر هیڅ نشي کولی او دا صحیح خبره ده چې د یو کار اراده الله پاک جل جلاله نه وي فرمایلی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي حدیث مبارک تا کو دا تمام مخلوق رغون شي او تا دپاره ضرر رسولو غواړي لیکن الله پاک جل جلاله نوی غوښتي هغه ضرر به تا ته صرف رسي چې کم الله پاک جل جلاله تا ته په تقدیر کې لیکلی ده دا مخلوق یې نسي رسولی او که چېرې دا تمام مخلوق غواړي او تا ته تکه فایده رسولو غواړي الله پاک جل جلاله نوی غوښتي مګر هغه به رسي چې چاته الله پاک جل جلاله په تقدیر کې کم لیکلی ده نو مونږ وایو که نه چې د الله پاک جل جلاله د ارادې نه بغیر مخلوق څه نشي کولی جناب سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک ورته فرمیل وی زما نه څوکۍ نه لرې شئ زما په الله پاک جل شانه باندې توکل ده نورونو توکل دا ډېر لوی شی ده او چا کې چې توکل وي ومن یتوکل علی الله فهو حسبه چا چې په الله پاک جل جلاله باندې توکل کړی ده الله پاک جل جلاله فرمایي فهو حسبه د ده دپاره کافي هم زه د چا دپاره چې الله پاک جل جلاله د کافي کېدلو اراده او بیان فرمایي او وعده فرمایي بیا څوک کولی شي یو صحابي مبارک تیر شوی د حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه رونه دا ډېر متوکلین خلقو ښه ډېر متوکلینو قسم ده که په اسباب ذره برابر سے اعتمادو په اسباب ذره برابر اعتماد نه و اعتماد په الله پاک جل جلاله باندې و یو میدان جهاد کې ده او یو کافر ورسره مخې ته شو کافر او حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه مبارک ته وایي و اے خالد رضی الله عنه دغه وخت کې دا سپاه سالارو وی دا توره مې په داسې زهرو کې لړلې ده وی کو دا زهر خو وی کو دا توره مې در باندې وواله که نه بس مخې سره به مړ وي داسې خراب زهر مې استعمال کړي دي حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه په خندا شو وی دا څه وایې وی کمه زهرو کې دې لړلې ده او کمه توره ده ورته وی تا هغه زهر خو ماله راوړه جناب سیدنا خالد ابن ولید رضی الله عنه وفرمیل بسم الله الرحمن الرحیم او هغه زهر ټول په خوله کې واړول هغه زهر ټول په خوله کې واړول کافر وای وی زه اوس وایم چې خالد رضی الله عنه حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه به اوس را پرېږدي حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه به اوس را پرېږدي حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه خپل لګې د میدان جهاد کې میدان کارزار کې لګې د جهاد کوي لګې د جنگ کوي لګې د الله جل شانه د دین د اعلان لپاره جنګيږي هغه کافر راغو او وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله کلمه شهادت ویلو مسلمان شو وی دا خو ما په داسې زهرو کې لړلې وه وی تا خو هغه زهر وسکل تاله خو هېڅ تکلیف درانغو حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه وی زمونږ په الله جل شانه باندې اعتماد ده زمونږ په الله پاک جل جلاله باندې اعتماد ده نورونو که موتا کې توکل پیدا شو موتا کې توکل پیدا شو قسم د الله پاک جل جلاله د ما استاد لپاره کافی او شافی ده په هر معامله کې
د غریبۍ په حالت کې، د مالدارۍ په حالت کې، د امیرۍ په حالت کې، د شیخۍ په حالت کې، د ځوانۍ په حالت کې، د ماشومتوب په حالت کې خو که ما او تا کې توکل راغو او توکل به کوو انشاءالله که نه نن نه پس توکل به کوو ښه. او توکل خلاف اسباب استعمالول د توکل خلاف نه دي. ګورئ اسباب به استعمالو. که یو سړی وایي چې زه متوکل یم او اسباب نه استعمالو نو دا نادان ده. ګوره دا نه پوهېږي چې کله اوبو له دې جوه پټي ته دی نه بیلچه وړه، چې کله میدان جهاد ته وځي نه ځان سره اسلحه اخله، چې کله بیمار شه ډاکټر له ده دوایي کوه. خو لیکن د دې کار نتیجه په الله پاک جل جلاله باندې سپاره چې خدای پاکه کار ما وکړو، اسباب ما استعمال کړل، الله جل شانه نور مؤثر حقیقي پکې ته الله مؤثر حقیقي ذات دی. انشاءالله بیا به دی الله پاک جل جلاله امداد کوي، الله پاک جل شانه به در سره توکل تعاون کوي. ذکر الله پاک جل شانه وعده ده ومن يتوکل علی الله فهو حسبه. چا چې په الله پاک جل جلاله توکل کړی ده د هغه دپاره الله پاک جل جلاله کافي ده. اورونو توکل چې څوک کوي که نه ما مخکې حدیث مبارک وي په دې امت کې به 80,000 کسان الله پاک جل جلاله بغیر حساب کتاب جنت ته بوځي. 80,000 او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک بے دعا کړی ده. الله پاک جل جلاله ورته به فرمایلی دي چې د هرو زرو کسانو سره به 70,000 کسان بوزم. د دې حساب لګاو که نه. دا کم خلق دي؟ دا متوکلین خلق دي. دا هغه خلق دي چې د دوی په الله پاک جل جلاله باندې اعتماد ده، نه په اسباب اعتماد ده، نه په دنیا اعتماد ده، نه په ټوپک اعتماد ده، نه په کارتوس اعتماد ده، نه په پیسه اعتماد ده، بلکې په چا اعتماد ده؟ په الله جل شانه باندې. والله دا مونږ ولیدل ښه چې چا خو د زړه نه په الله پاک جل جلاله باندې توکل کړی ده والله چې الله پاک جل شانه امداد کوي د خپل بنده سره. الله پاک جل جلاله دی مونږ ټول متوکلین وګرځوي او خدای پاک جل شانه دی زمونږ ټولو نه رضا شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین.